السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم شتنوم کړی دی، یو محترم ټلیفون هم راته کړی دی چې 15 کاله کېږي په سعودي کې یم، اوس میاشت نه پرېږدي او حتی پیسې مې هم جمع کړلې، هغه نوم یې نه راووت یا پیسې هم لاړې، زه اوس په غلا کړی څم که نه څم کړی. محترمه دا مسله موږ مخکې هم بیان کړې وه، بیا یو چا راته وویل چې په کابل کې یو ټي وي دی، په دې کې ملا غږېږي، هغه ویلي وو چې حج یې نه صحیح کېږي. محترمه مولوي صاحب چې دا خبره کړې ده چې حج نه صحیح کېږي، د حج دپاره پر مسلمان باندې بندیز نشته چې څوک بندیز ورباندې ولګوي چې حج ته به نه ځي. هر څوک چې بندیز لګوي هغه د اسلام د قوانینو څخه خلافورزي کوي. سعودیان په دې خاطر باندې بندیز نه لګوي چې ازدحام جوړېږي، رس جوړېږي، او ازدحام و رس که جوړېږي نو بیا په پیسو باندې بیا ولې اجازه ورکوي؟ نو قاطع 100,000 ریاله غواړي، بیا ځان ته خپل یو مکتوب ورکوي باره اجازه ده، پاتې پیسو ته چم دی، پیسه جوړ دی، چې پیسې ور پیدا کېږي بیا د مسلمان په غم کې دی نه دي. محترمه فتاوای فریدیه جلد 4 صفحه 463 کتاب الحج دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی. وایي په اسلامي ممالکو کې دا سرحدات جوړول دا ټول وایي چې کفري نظامو دا ارادې پر مسلمانانو باندې پلې کړلې. اسلام کې سرحد نشته، یو مؤمن د بل مؤمن شا ته ورتللی شي، دا د الله مځکه ده، دا د هېچا مځکه نه ده. دا چا سعودي سوه، پاکستان سوه، افغانستان سوه، فلانکی جان سوه، فلانکی جان سو، دلته د مسلمانانو په مابینځ کې نفرتونه واچولي، یو که دا بل ملک ته ورغلی باره بشکوي، پرتوګ و کمیس به لازم کاشي. دا ټول هغه چمونه دي چې کافرانو په مسلمانانو تحمیلول او پیوې کول هم. دغه رنګه که سعودي ته څوک ځي، که په پښو ځي که په موټر کې ځي، اسلام کې هېڅ چاته اجازه نشته چې دغه څوک راوګرځي. دا چې په خپل ملک په افغانستان کې ته حج ته ځې نومان به رانسي، بیا به ځي، هغه ستا خپل نوم چې راغلی دی هغه ظالمانو د ثبت کړی دی. الله دې دغه زموږ امیرانو حکماو ته الله دې هدایت ورته وکړي، که به الله هدایت نه ورته کوي نو الله دې دا مؤمنان ځان خلاص کړي له دې شر او فساد څخه. نو محترمه دغه ملا چې دا خبره کړې ده نه پوهېږم یا به د سعودي د خوشحالتیا دپاره کړي یا به د افغانستان د حکومت څخه متاثره وي. دا حج نه صحیح کېږي، دا نه صحیح کېدن خو به یا په دلیل قطعي سره یو شی ثابتېږي دا حرام دی دا حلال دی. زه نه پوهېږم دې خلکو ته چې دا حرام حکم یې څنګه ژر تر خوله راوځي. بس دا زموږ جامعه اوس دی جوړه شوې ده، بس دا حرام دی، دا حرام دی، دا شرک دی، دا بدعت دی. نو محترمه حج ته ولاړ شه، دا حج ته چې تا نه پرېږدي دا د دې سرغړونې چې ته وکړې دا یو قانوني جرم دی. بعضو خلکو ته دا وسوسه ورلېدلې ده، وایي خو اقامه د سعودي اخیستې ده ته، خو د ده تابعیت کوې نو د ده حکم پر تا باندې واجب دی. د ده حکم بلکل په حج کې پر تا نه دی واجب، د ده حکم بلکل پر تا باندې نه دی واجب. یو وخت زه په موټر کې راسپور یم، ملا و د پېښور و، ما ته مولوي صاحب تی خو د عبادت لپاره راغلی یاست، ما ته دعا یې کوه چې الله مې له دې خاورې ژر وباسي. ما ولې دا خبره کوي؟ وایي زه خو دلته مزدوري کومه، دا پتلون و نیکټایي مې دواړه کړي، ډریور یم، په اجره او په مزدوري موټرماني چلوم. دلته اجنبي چې موټر چلي هغه به خامخا دا ټکسي موټر هغه به پتلون هم کړی، نیکټایي به هم کړی. دا اوس زموږ د مسلمانانو قانون شول، او کفري شعار اوس په سعودي کې خلک نافظوي. نو محترمه خپلو حجو ته ځي، که په پټه کلای شي که په ښکاره کلای شي، د آخرت مززي مو وارایم غاړې مو نه بندېږي. دا چې د دې یو قانوني جرم دی، که تاوان درته رسېږي د خپل تاوان په خاطر باندې مات شي، اسلامي هیڅ مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمایت لطفا چینل हमारा सब्सक्राइब करें.